د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېر اورېدونکو سلامونه، مینه، پیرزوینې او احترامات مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي او د الله جل جلاله په درکړو نعمتونو به شکر ګزاره یاستئ. په همدې هیله همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې د ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو اورېدونکو، نن د ستور مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 15مه برخه دراوروم. خو وړاندې له دې چې د 15مې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځو د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوروم چې تېره 14مه برخه په کومو جملو په کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو یوه هیله له تاسې هم لرم چې دا خپرونه را سره هم د نور خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول په تېره 14مه برخه کې اورېدلي و چې زریافت غوښتل چې خپل مور ته ځواب وایي. په دې وخت کې د صلاح الدین مور په دهلیز کې تېرېده. هغې د څنګ په کوټه کې د زریافت یو مور د دواړو سوال ځواب اورېد. د صلاح الدین مور چې زریافت یې ښه پېژندله، بلکې د هغه وخت راهیسې چې د بالبک د کلا په اړه د زریافت وړاندوینه اورېدلې وه، نو زریافت ته یې انعام هم ورکړی و. سمدلاسه د هغوی کوټې ته ورننوتله او ترې وپوښتل. د صلاح الدین مور په خندا زریافت د مور په لور وکتل او ورته ویل، څه خبره ده؟ د زریافت مور د سلطان صلاح الدین مور د کتلو سره سم نیغه ودرېده او ځان یې سنبال کړ. خو د مور او لور دواړو مخونه ترخه وو او د همدې مخونو د کتلو وروسته د صلاح الدین مور ترې په ډېره نرمه لهجې سره وپوښتل، څه دي؟ د زریافت مور وویل، هیڅ خبره نشته. هسې د زریافت په دماغ کې خلل پیدا شوی. د صلاح الدین مور بیا وویل، په دې دواړو خبرو کې کومه یوه صحیح ده؟ د زریافت مور وپوهېده چې اوس نو د صلاح الدین مور د پوښتنې د ځواب ورکولو پرته نه ستنېږي او که چیرې په خپله یې لږ څه زیات ځنډ وکړه نو زریافت به په خپله خبره وکړي. په دې اساس یې لور ته وکتل او ویل، دې نجمۍ ته د غیب خبرو ښودونکي نن بیا په دوړو پیل کړی دی. بیا ورمخته شوه او ویل، ډېر ښه، تاسې دواړه له ما سره راځئ. د صلاح الدین مور دوی دواړه خپلې کوټې ته روانې کړلي. هو، اوس راته ووایاست چې په زریافت باندې څه شوي دي؟ د زریافت مور ګوتې چیچلي او ویل، بیګم، خبره بس همدومره وه چې کله زریافت د خپلې کوټې څخه راووتله او صلاح الدین میرزاده د هغې مخې ته راغی، مور یې خبره تم کړه او خپلې لور ته یې په تیزو سترګو وکتل. د صلاح الدین مور په بله اندېښنه کې ورپرېوته. د هغه طبیعت ډېر دروند شو. ویل، بیا هغې څه وویل؟ د زریافت مور چوپ وه. د صلاح الدین مور وویل، څه خو به یې ویلي وي، ژر یې راته ووایاست. زریافت مور وویل، الله مې دې د درواغو څخه وساتي. بس څنګه یې چې امیرزاده وکتلو نو سم د لاسه یې ویل، سلطان را روان دی. ګورې نه، دا څومره بده خبره ده. که چیرې دا خبره سلطان نورالدین زنګي ته ورسېږي چې په دمشق کې د هغه نه اخوا بل سلطان شته، نو څومره به په غوسه شي. د دې پادشاهانو په مزاج هم څوک نه پوهېږي چې کله یې کومه خبره بده راځي او کومه ښه. د زریافت مور په خپلو خبرو کې ډوبه وه او د صلاح الدین مور په سترګو او زړه کې د خپل میړه نجم الدین ایوب او زوی صلاح الدین د ژوندانه د یادښتونو یوه لمحه د فلم په څېر تېرېده. هغه شپه هم ښه ور یاده وه چې صلاح الدین پیدا شوی و. په هماغه شپه د هغې کورنۍ د تکریت کلا څخه د تل لپاره په زور ویستل کېده. د کورنۍ خلکو اوان تر دې چې وینځو غلامانو څه خبرې نه وې جوړې کړي. په خپله میړه نجم الدین ایوب ویلي چې د دې ماشوم زیږېدل څومره منحوس دي.
دا خو به د صلاح الدین خوشبختی و او یا بدبختی چې د تکریت کوچنی کلا ترې پاتې شوه، خو په مقابل کې ورته د بالبک ستره کلا ترلاسه شوه او بیا د دمشق د ولایت د مقام پورې ورسېدل. د دمشق ولایت هم د یوې حادثې څخه کم نه و. د معین الدین انز د مړینې وروسته د حلب سلطان نور الدین زنګي د دمشق په لور فوزونه راولېږل. په دې وخت کې د دمشق سپه سالار په خپله نجم الدین ایوب او د حلب څخه د راتلونکي حمله کوونکي فوز سپه سالاري د هغه ورور سردار اسدالدین شیرکو کوله. د حلب حکمران نور الدین زنګي هم په خپله د دې لښکرو سره ملو، خو د فوز سپه سالاري اسدالدین شیرکو ته پرېښې وه. خو کله چې لښکرو دمشق کلا بند کړه نو یو ورور د کلا دننه او بل د کلا نه بیرون پاتې شو. د دواړو اړخونو لښکرې هم اندېښمنې وي او په دې نه پوهېدل چې کوم ورور فاتح او کوم به ناکامیږي. خو فتح او شکست هغه وخت منځته راځي چې جنګ وي. خو د دې دواړو ورونو ترمنځ جنګ ته نوبت ونه رسېده. په حقیقت کې د دمشق او موصل ترمنځ کومه جګړه نه وه، بلکې اصلي جګړه د دمشق د معین انز او د موصل د امیر عماد الدین زنګي ترمنځ وه. اوس نو امیر عماد الدین زنګي وژل شوی. درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې 13 برخه په کوم ځای کې پای ته رسېدلې وه. 15 برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. د صلاح الدین مور د خپل زوی ډېره خواخوږي وکړه او وی ویل بس پرېږده، په سپوږمۍ خاورې اچول کېږي. که رښتیا را باندې وای نو ما ته په ټولو زامنو کې د صلاح الدین په تندي کې د ستروالي نښې نښانې تر سترګو کېږي. قرآن او نبوي احادیث، فقه او اصول، فقه، صرف او نحوه، بلاغت، خطابت او شاعري، دا هر څه هغه هملته په بالبک کې ترسره کول. نجم الدین په خپله خبره کلک شو او ویل ښځې دا خو کومه خاص خبره نشوه، دا علم خو ټول امرا زده کوي. زه خو وایم چې دا ډول علم په فکر کې د لوړوالي سبب ګرځي، خو د حکمرانۍ لپاره ډېر لږ استعمالیږي. بیګم نجم الدین ورته تندی تریو کړ او ورته ویل ته خو اوس ضد نیولی، آیا صلاح الدین د سیاست او ښکار سره شوق نه لري؟ هغه هم د نور میرزادګانو سره یو ځای هر وخت په ښکار پسې وځي. د ښکاري سپیو او بازونو سره ډېره مینه لري. هغه دغه ځناور او الوتونکي یوازې د ښکار په وخت کې په کار اچوي، اما د هغوی د پالنې او روزنې لپاره کوم حیوانځای نه پرانیزي. نجم الدین چې کله د خپلې ښځې په خبرو کې تریخوالی محسوس کړ نو سمدستي خبره بدله کړه. ما کله ویلي چې هغه ټول وخت په کور کې ناست او پلتۍ وهلی وي. د ښکار او سیاحت نه پرته هغه په غشو ویشتلو او تورې وهلو کې هم د خپلو همزولو څخه مخکې دی. خو دا بېله خبره ده چې د هغه په طبیعت او مزاج کې ګوښه ناست کېدل خوښ شوي دي. زه یې ډېر وخت هلته د ابن ابي عرسون په وازونو کې ناست وینم. هلته ورتللی هیڅ کله هم نه دی قضا کړي. ښځې ورته په پوره زغم سره وویل امیه مسجد کې د ابن ابي عرسون پر وړاندې شاګردان تل ناست وي. د هغه ویناوې او درسونه د انسان په مزاج کې نرمښت را پیدا کوي، په انسان کې په خپل ځان باور او زغم را پیدا کوي. نجم الدین سم د لاسه د خبرو تایید وکړ او ویل همدا خو زه هم وایم. ښځې خپل باوري ترڅنګ که چیرې په ځوان نسل کې او په ځانګړې توګه په امیرزادګانو کې جرأت او شجاعت را پیدا شي نو هغوی د کامل انسان په لور پرمختګ کوي. په صلاح الدین کې هر څه موجود دي، خو د جنگ په میدان کې عملی تجربه په حقیقت کې په وینه کې ګرمي او حرارت را پیدا کوي. ښځې د خپل میړه ټنډې ته وکتل، بیا یې ویل نو بیا خو صلاح الدین خپل ورور اسدالدین شیرکو ته وروسپاره تر څو هره ورځ د بازاري شر جوړونکو سره لاس و ګریوان وي او په دې توګه د شجاعت او بهادرۍ تاج په سر راوړي. د بیګمې دا خبرې په نجم الدین باندې ښې ولګېدې.
د تکریت په کلا کې د بادماشانو څخه د یو شریف زاده د خوندي کولو په خاطر د هغوی سره لاس وګریوان شوی وو او د هغوی یو کس ترې وژلی هم وو. هغه قتل ډیر یادېده او د همغې په بهانه نجم الدین ایوب او د هغه ټوله کورنۍ د تکریت د کلا څخه په ولاړه راویستل شوي وه. خو اسدالدین شیرکو چې په کوم تدبیر سره د هغوی ګڼ شمېر بدماشانو سرونه پرې کړي وو، همغې د نجم الدین په سترګو کې شیرکو ته ډېر عظمت وربخلی وو. که څه هم هغوی د تکریت کلا په ډېره بېوسۍ کې پرېښې وه، خو هغه په دې ډاډمن شو چې اسدالدین شیرکو په رښتیا هم شیرکو او د میدان سړی دی. بل درنو اوریدونکو، په خپله د صلاح الدین پلار نجم الدین ایوب په ارمانیا کې د دادین سره نږدې ادوجانکان په کلي کې پیدا شوی وو. کردي قبایل د ډېرې پخوا زمانې څخه د کوچني اسیا په غرنیو سیمو کې آباد شوي وو. دا سرکښه او کوچي ډوله قوم په میړانه کې مشهور او د قبایلي ژوند خاوندان وو. میلمه پالنې، بهادرۍ، د عزت او ناموس په خوندي ساتلو او ځان زارۍ کې د جاهلیت د وخت د عربو سره یو شانتیوالی لري. دا خلک د تهذیب او تمدن سره ناشنا قومونو ته نه تسلیمیدونکي ولسو. د تهذیب سره د ناشنایي سره بیا هم دا ولس په شجاعت او میړانې کې د داسې جوهر مالک چې مخ ته یې د صلاح الدین ایوبي په څیر یو ستر مجاهد او شجاع انسان هم په خپله غیږ کې وزیږو. د صلاح الدین د ژوند لیکونکی وایي چې د هغه کورنۍ د دادین د مشهورو او عزتمندو کورنیو څخه وه، خو په دې لیکنه کې د صلاح الدین د سوانحو د لیکنو مبالغه شامله ده، ځکه که چیرې د صلاح الدین کورنۍ د دادین د مشهور کورنۍ څخه ونو، بیا پوښتنه دا ده چې په خپله د دادین په کوم مقام کې وو. دادین ته خو د صلاح الدین د شهرت وروسته خلک متوجه شول، خو دادین د صلاح الدین په شهرت کې هیڅ ډول رول نه درلود. د دادین پخوانی نوم دابیل دی. دا سیمه په 10مه عیسوي پیړۍ کې د مرکزي او یا شمالي ارمانیا دارالحکومت وو. ډېر اوسېدونکي عیسویان وو چې د کمبلو، شړیو او وړینو موادو څخه د جوړ شوو ټوکرو تجارت کاوه. دغه کمبل او شړۍ به د خلکو په قرمیزي چینجانو رنګولي او دغه ډول چینجو ته د قرمیز نوم ورکړی وو. که څه هم په دې سیمه کې د عیسویانو شمېر زیاتو، خو سرداري د مسلمانانو په لاسو کې وه. د همدې مسلمانانو تر سیوري لاندې عیسویانو، مجوسیانو، یهودیانو او انصارو آرام او د سکون نه ډک ژوند درلود. خو دا دین ډیر ژر د زوال سره مخ شو او زه د مفلس خرګوټي ونیو. دا سیمه پخوا په یو کلي آباده وه، خو بیا یې پرمختګ وکړ او دا دین ځای ونیو او دا سیمه دارالحکومت وګرځید. د دې وخت یو تاریخ پوه په دې خبره حیرانتیا ښودلې چې څه ډول د مسلمانانو تر سیوري لاندې دغه سیمه کې جوماتونه او کلیساګانې یو ځای جوړې کړل شوې. ویل کېږي چې د صلاح الدین نیکه شادي بن مروان د ډېرو زیاتو اولادونو خاوندو، خو د تاریخ په کتابونو کې د صلاح الدین او اسدالدین شیرکو نه پرته د نورو تفصیل نه تر سترګو کېږي. هغه وخت چې د دادین د زوال سره مخ شو، نو شادي بن مروان ته د خپل اولادونو راتلونکی تیاره برېښېده. څلورو خواو ته یې سترګې وګرځولې. که څه هم د بغداد عباسي خلافت د زوال سره مخ و، خو عباسي خلافت د بهادرو او زړورو خلکو قدر کاوه. شادي بن مروان هم د بغداد په لور د ورتللو هوډ وکړ، خو هلته یې کوم پیژندګلو نه درلود او د یو چا د پیژندلو پرته د خلیفه دربار ته ورتلل اسانه کار نه و. شادي په همدې فکر کې ډوب او د بغداد نه د راغلیو تجارتي کاروانونو سره به یې په دې اړه خبرې کولې. په دې وخت کې د یو کاروان سری مالک په خپله شادي بن مروان ته راغی، خو شادي بن مروان یې په کتلو حیران شو. د سری خاوند ورته په خوشحالۍ سره وویل: شادي، ولې زما په کتلو سره دومره حیران شوې؟ اندېښنه مه کوه،
زه هم ستا د یو کار لپاره راغلی یم، بلکې داسې وګڼه چې ستا د یوې ستونزې د اسانه کولو په خاطر راغلی یم. شادي لږ څه شرمنده غوندې شو او ورته ویل نه خیر، په دې ورځو کې زما حالات لږ څه خراب شانتي دي، په دې خاطر د خپل سیوري نه هم ویریږم. ووایه چې ما ته دې څه خبر راوړې؟ زه ډېر وخت نه تا وینم چې زما سره ته د بغداد څخه د راغلو کاروانونو د خلکو سره خبرې اترې کوي او د بغداد د حالاتو په اړه یې پوښتي. د سرې خاوند ورته کرار خبره پیل کړه. ما داسې احساس کړی ده چې ته غواړې بغداد ته ولاړ شي. شادي بن مروان ورته خبره وکړه. ستا خبره بالکل سمه ده دوسته، ته پوهیږې چې زه د ډېرو زیاتو اولادونو خاوند یم او دلته د دادین حالات ورځ تر بلې خرابېږي، نو که په داسې حالاتو کې کوم بل لوري ته ونه کوچېږم نو څه وکړم؟ ما خو د بغداد ډېر صفت اورېدلی دی، آیا هلته کوم پیژندګلوي لري؟ د سرې مالک ځواب ورکړ او ورته ویل په بغداد کې خو څوک نشته، اما هلته نږدې په دادین کې یو څوک شته چې الله تعالی ورته ډېر عزت ورکړی، نو که چیرې هغه ته ورشي نو په ډاډمنه توګه ویلی شم چې هغه به تا او ستا اولادونو ته ښه کارونه پیدا کړي. دا په دې خاطر وایم چې ما هغه ته پخوا هم څو کسان ورلیږلي وو او هغه سمدلاسه په یو نه یو کار مامور کړي وو. شادي بن مروان ترې په پوره بې صبرش سره وپوښتل آیا ستا خپلوان دی او ته ډاډه یې چې زما په ورتګ به هغه ماته کوم کار روزګار پیدا کړي؟ د سرې مالک سمدلاسه ځواب ورکړ ولې نه وروره، زه پرې ډېر باور لرم، خو نه ورسره کومه دوستي لرم او نه کومه اشنایي. خو هغه وخت چې بهروز دلته په دادین کې و نو ډېر وخت به ماښامي ته زما ځای ته راتله او له ما سره به یې ناسته پاسته کوله. هو بهروز چیرې دی؟ هغه زما ډېر نږدې دوست دی. د سرې مالک ورته په ډاډمنه توګه ویل دا خو نوره هم ښه شوه، اوس به نو ته هرو مرو هلته ورځې. بهروز اوس ډېر ستر شخصیت دی، په دې وخت کې هغه د سلجوقي سلطان ازرباش دی. ته نیغ په نیغه هملته ورشه، هغه ډېر یار دوسته او اشنا دوسته انسان دی، هرو مرو به ستا مرسته وکړي. که څه هم بهروز د یوناني نسل څخه و، خو په دادین کې د کوچنیوالي او ځوانۍ وخت تیر کړی و. هغه ډېر ذهین او پوه انسان و، ډېر ژر د سلجوقي شهزادګانو نږدې دوست وګرځېد او بیا ورته د سلجوقي دربار نه د جمال الدوله لقب ورکړل شو. شادي بن مروان ژر تر ژره خپله بستره وتړله او د خپلې ټولې کورنۍ سره دادین ته له پمني وویله. بهروز خپل وطن او پخواني دوست ته ښه راغلاست وویل او تر څو ورځو پورې خپل میلمه کړي. خو کله چې جمال الدوله بهروز ته د ولایت مقام ور په برخه شو نو د سلطان نه یې وغوښتل چې شادي بن مروان د تکریت د کلا حکمران وټاکي. خو شادي بن مروان تر ډېرې مودې پورې ژوندی پاتې نه شو. بهروز د شادي بن مروان پر مړینې ډېر غمجن شو او د هغه وروسته یې د کلا حکمرانی د هغه مشر زوی نجم الدین ته وسپارله. دا هغه تاریخي شالید دی چې د صلاح الدین کورنۍ تر دمشق پورې ورسوله. اوس خو نجم الدین پریکړه کړې وه چې صلاح الدین به د روزنې لپاره خپل ورور اسدالدین شیرکو ته ورحواله کوي، خو په کوم ډول چې بیګم یې پرې طنز کړی و، ویې غوښتل چې د هغې دغه طنز هم یو ډول له منځه یوسي. په دې خاطر هغه په ډېرې نرمۍ سره د خپلې ښځې د پوهولو هڅې پیل کړې. بیګمې دا سمه ده چې د سردار اسدالدین شیرکو په یو معقول او یا غیر معقول کړنې سره موږ د تکریت د کلا څخه بې ځای کړل شو، خو دا هم یو حقیقت دی چې که چیرې موږ د تکریت څخه نه وی راویستل شوی نو د تکریت کلاداري به زموږ تلپاتې تقدیر و. دا خو د هماغې کلا د پرېښودلو برکت دی چې موږ دومره پرمختګ وکړ. خو شیرکو پخوا هم شیرکو او اوس هم شیرکو دی. هغه د مرحوم امیر مادودین زنګي ډېر باوري امیر و
او اوس د سلطان نورالدین زنګي له اړخه ورته د دمشق د چاپیریال صوبیداري ورسپارل شوې وه. او د هغه ځواک یې 4 هم زیات کړی وو. دا خو د اسدالدین شیرکو د ښه تدبیر بدله ده چې زه نن د دمشق والی یم. آیا ته د دې ټولو حقایقو څخه سترګې پټولی شي؟ بیګم نجم الدین به د کومو خبرو څخه انکار کاوه، ځکه د نجم الدین د خبرو هر ټکی په خپل ځای صحیح وو. په دې خاطر یې د شرم سر ښکته کړ او ورته یې وویل رښتیا هم چې اسدالدین شیرکو شیر دی، هغه که پر ځمکه هم پښې ودروي نو به ترې راباسي. نجم الدین په خبرو خوشحاله شو، وویل بس ډېر ستاینه یې مه کوه او که نه د نظره به شي. راته ووایه چې صلاح الدین د شیرکو په لمن کې ور واچوه. بیګمه د غوسې نه تکه سره شوه. څه دې وویل؟ څه؟ صلاح الدین د کوم فقیر زوی دی چې ته یې د چا په لمن کې چې غواړې ور واچوي؟ ما په سلګونو مصیبتونه ګاللي، د ورځې آرامي او د شپې خوبونه مې په ځان حرام کړي، ان تر دې چې زما سپوږمۍ شکله زوی د 14 کالو شو. اوس خو د هغه د خوشحالولو د قتل وخت راغلی دی، خو ته غواړې چې هغه د خپل ورور په لمن کې ور وغورځوي؟ هیڅکله هم نه، زه به هیڅکله هم تا ته د داسې کار د درکولو اجازه در نه کړم. نه بیګمې، نه بیګمې، بالکل نه. دا نجم الدین د پښو څخه ځمکه ووتله او وویل زه به څوک یم چې زوی یا مور سره جدا کړم؟ هغه میرزاده دی، هرې لوري ته چې ځي د خلکو څټونه یې د کتلو لپاره کږیږي. انسان خو انسان دی چې ځناور هم ترې ویره احساسوي، شهسواري وي او که اسب ځغلول، توره وهل وي او که غش ویستل، نیزه بازي وي او که نور هر څه، هغه په هر فن کې اکی یو دی. د هغه څخه هیڅوک نشي ګټلی، د چا اس د هغه اس نه نشي مخکې کېدی. د مقابل لوري توري وهونکي او غش ویستونکي د هغه تر مخه ټیټیږي. ولې او آخر ولې؟ دا ځکه چې هغه د دمشق د والي زوی دی. د نجم الدین اواز لږ پورته کېده او اخیر د زمري په څیر تر غاره پورې ورسید. د بیګم غوسه لکه د اوسې په څیر وګرځېده او جسم یې د نجم الدین د قهره په لړزه راغلی و. بیګم یې ورته په ډک اواز سره وویل صحیح ده، څنګه چې مناسب ګڼې هماغسې ورسره وکړه. نجم الدین لا تر اوسه په قهر کې غړمبېده. نه هغه مه پرېږده چې د محل څخه بیرون ووځي، پرېږده چې د کتابونو چینجې ترې جوړ شي. تفسیر اصول، تفسیر او حدیث، اصول حدیث، فقه او اصول، فقه صرف او نحو، کلام او فلسفه، هر علم په خپل ځای صحیح او مناسب دی. خو د وکلادار او والی زوی په لاسو کې باید توره ووسی او د تورې د فن لپاره یو مضبوط لاس ته اړتیا ده. د تورې د نولو لپاره توان ته اړتیا ده. ټول علوم د حکمرانۍ لپاره اړین دي. ښکاره ده چې حکومت وي نو حکمرانی به هم وي. بیګمې په ټیټ سر سره وویل بس اوس نو چپ شه کنه، تا خو هاسې د دې خبرې نه کیسه جوړه کړه. صلاح الدین ستا زوی هم دی او ته یې چې څه ډول غواړې هماغسې روزنه یې کولی شي. زه به په هیڅ معامله کې مداخله ونه کړم. بیګم د خپلو خبرو د پای ته رسولو وسله کېښوده. نجم الدین په عامو خبرو کې ډیر حلیم او نرم زړی و، خو کله به چې په قهر شو نو بیا به یې ارامېدل ستونزمن و. بیګم د هماغې په خاطر خبره له یوه سره ختمه کړه. اوس به نو نجم الدین نور څه ویلی و؟ هغه په تیزو سترګو سره خپلې ښځې ته وکتل او د هغه ځایه ووت. ښځې دومره همت هم نه شو کړی چې ترې وپوښتي چې آخر په داسې ناڅاپي توګه دلته څنګه راغلی دی، او نه یې د هغه د تم کولو د هڅې لپاره جرأت درلود. کله چې نجم الدین د هغه ځای ووت نو د زریافت امور په جسمونو کې هم ساه وچلېده.
هغوی د بیګمې او میړه ترمنځ د دې سوال ځواب په وخت کې داسې چوپ ناستې وې لکه مار چې پرې زهر شیندلی وي او په همداسې کېناستلو کې د هغوی خیر پروت و. بلې درنو اوریدونکو، اوس نو سلطان نورالدین زنګي په مسلمانانو حکمرانو کې تر ټولو ځواکمن حکمران او ستر شخصیت ګرځېدلی و. د روم د سلاطینو ځواک له منځه تللی و او د بغداد د خلیفه واکمني هم یوازې د بغداد د ښار پورې راټوله شوې وه. هلته د خلافت رعب او دبدبه هسې په نامه پاتې وه. دا اړینه وه چې د اسیا او اروپا هر ځواکمن پادشاه د خپل پادشاهۍ سند د بغداد د خلیفه څخه ترلاسه کړي. په افریقایي هیواد مصر کې په دې وخت کې فاطمي خلیفه د بغداد د عباسي خلیفه په مقابل کې په قاهره باندې خپل خلافت کاوه. خلیفه که د بغداد و که د مصر دواړو په خپل تیر برم باندې ماتم کاوه. د بغداد د سنی خلیفه کار یوازې د اسنادو ویشل و، خو په قاهره کې فاطمی شیعه خلیفه هم خپل سلطنت خپل وزیرانو ته سپارلی و او په خپل په شاهي محل کې د خلافت په کرسۍ ناست د خپلو ښځو او غلامانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅې کولې. د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېر اورېدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 15مه برخه چې په همدې ځای کې پای ته ورسېده. دا چې په راتلونکې برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو هغه به په راتلونکې 14مه برخه کې واورو. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم تاسې چې هر چېرته اوسئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو من ښه وختونه ولرئ.